هلمند والي له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د همغږۍ ناستې ترسره کړې. په دغه ناستو کې د زراعت، کور او ښار جوړولو، عامې روغتیا، ترانسپورت، تعقیب او نظارت، برېښنا، بوس تصدۍ، مهاجرینو چارو، حوزوي لوی ریاست او اداري اصلاحاتو ریاستونو مسؤلینو ترڅنګ د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال، د امنیه قومندانۍ د دفتر مدیر، د پولیسو د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت امیر، د ښاروالۍ اداري مرستیال، د لښکرګاه ملکي هوایي ډګر مسؤل، د شورا ملکي هوایي ډګر مسؤل، د همدرد خیریه بنسټ مسؤل، د پوهنې ریاست اداري مرستیال، د اقتصاد ریاست مرستیال او یو شمېر نورو اړوندو ادارو استازو ګډون کړی و. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي هلمند والي د ناستو په ترڅ کې راغلو مسؤلینو د خپلو اړوندو ادارو اداري، تعلیمي، اقتصادي، بیارغونې، روغتیایي او نورو مهمو برخو اړوند ستونزې، لاسته راوړنې او اړتیاوې شریکې کړې او د ولایت مقام څخه یې د لا زیاتې پاملرنې او همکاري غوښتنه وکړه. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د ګڼ شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو سره لیدنې کتنې وکړې. د هغوی مطرح شوي موضوعات یې واورېدل، ستونزې شریکې شوې او پر حل لارو باندې بحثونه وشوه. ښاغلي حاجي والي صاحب هغوی ته له خپل لوري د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او مسؤلینو ته یې په اړوند برخو کې لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. هلمند والي د ټولو مسؤلینو د ګډون هرکلی وکړ او د هغوی د مطرح شوو موضوعاتو په اړه یې لازمې لارښوونې او سپارښتنې وړاندې کړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسېدنه، د خدمتونو چټکتیا او د ادارو ترمنځ اغیزمنه همغږي د مسؤلیتونو له مهمو برخو څخه دي. په پای کې ښاغلي والي صاحب ډاډ ورکړ چې د ولایت مقام له لوري به د ټولو اړوند ادارو سره د اړتیا په هره برخه کې لازمه همکاري ترسره سي څو د ولس ستونزې په ښه ډول حل او د خدمتونو کچه نوره هم لوړه سي.